د سودخور انسان کوم انسان چې سود کوي او سود خوري د هغه خطرناکه سزا ډېر قیمتي او ډېر بهترین بیان دی. تاسو ټایم نه ضایع کوم، راځئ چې زه هم واورم او تاسې هم واورئ د سودخور انسان سزا. چې ګورم د وینې یو نیر راغی، سخا وینه پکې پرته ده، مردار بوی ترې را روان دی او په دې سخا د وینې په دې نیر کې یو سړی په مینځ کې ولاړ دی او بل کس د دې نیر په غاړه ولاړ دی. چې ما دا منظر وکړو په دې کې چې زه ګورم چې دا کم کس د نیر په غاړه ولاړ دی، د په لاس کې یو کاڼی دی، کاڼی په لاس کې نیولی دی، او دا کم کس چې د نیر په دې مینځ کې دی دې اراده کوي فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. چې دا مینځ کې کم کس په دې نیر په دې سخا وینه کې ګیر دی، د دې بدبویۍ او دې ګندګۍ نه ځان وباسي چې بار وځمه د تکلیف نه خلاص شم. خو چې دې غاړې ته څنګه رانږدې کېږي، دا چې کم په غاړه باندې ولاړ دی او کاڼی ورسره دی، دا پې ګزار وکړي، خو دومره بېرحمه ګزار وکړي چې دا کاڼی دې خوله کې دننه ورله ورولي، دا کاڼی به یې خوله کې دننه ورشي او هغه چغې کړي، دا خوله او دا غاښونه مات شي د انسان او ژبه دې زخمي شي او وینې دنه را روانې او شونډې دې موشلېږي. دا ډېر غټ تکلیف دی. هسې دا حدیث سړی وایي خو چې سوچ ورته ځان له وکړي ډېر سخت عذاب. نو د ډېرې یرې د لاسه دا سړی په خپل غم او په دې زخم او په دې وینو شي، نو بیرته دې وینو دې نیر ته ور واپس شي، نشي راوتی. دا سړی مې ولي لګیا دی او په بل ځای ګزار هم نه راکوي، په دې خوله مې ولي، دومره سخته سزا راله راکوي. نو دې بیرته هم دغه نیر مینځ له ورشي. چې دا منظر مې ولیده ما وویلې چې دا څوک دی دا سړی او دا څه منظر دی، دا څه خبره ده. او هغه کس چې هغه د سخا وینې په نیر کې دی وکته او هغه عذاب وراوتی تې نه شو او په دې خوله کې به یې ورویشتلو، دا کاڼی ورته ټول غاښونه او ژبه او دا شونډې به زخمي شو، چغې والې. دا سودخواره خلک سودونه یې خوړل، سودي معاملات او ښه ډاډه او ښه زړور اړو د سړي پروا نه په دې باندې. اوس په دې نیټ کې داسې عجیبه عجیبه کاروبارونه روان دي. دا سوالونه ډېر زیات راځي، دا کاروبار دی او دا چل دی او دونه ډالر یې راځي او بیا دا راځي. دې څیزونه ځان وساتئ زما محترم ورونو، چې یو څیز باندې در سره علم پوره نه و، یقین نه و چې دا کاروبار څنګه دی، مې کوئ. الله رب العالمین رزق ورکوونکی دی، ښایسته رزق بدله درکوي. رب العالمین باندې کلکه عقیده ساتئ او دې باب کې د رزق په باب کې ټینشن ما اخلئ، بالکل ټینشن ما اخلئ. دا داسې یو عجیبه باب دی که الله رب العالمین ته په دې خبره باندې مطمئن کړي، شکر وباسه. رب العالمین به درله داسې طریقه باندې رزق درکوي، داسې یو ښکلی انتظام به وکړي. ټیک د ډوډۍ به لږه ساده خورې، ستا په ترکارۍ او په انګولي کې به غوړي خیر دی لږ کمي، خفه کېږه ورته ما، خو ته به مطمئنې چې دا ما څه وخوړل او دا زما نفس ته لاړه، الحمدلله به پې ووایه، شکر به پې وباسي. ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدل، دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.